هاربر برج د سیډني ښار او دغه دی اوپیرا هاوس. بس دغه ځای ته راورسېدم. سلامونه او احترامات. دا چې دی نو هابه برج دی او دغه اوپرا هاوس دی. دا راته دغه وویلې ارشاد نه مې تپوس وکړو. ټوله دنیا کې لومړنی نیو اییر دلته جوړېږي. اولنی چې دی دلته کې په نیو اییر کې ځای نه دی ناسته. تل صاحب ژوند دی خلکو د شپې ورسره کښتۍ وي او چکر یې لګي. مونږ چې سیلاب راشي نو 15 ورونه په یو ځای مړه کېږي. نو فرق شته په ژوند کې خو. ډاکټر صاحب زه بس دا ځای مې ډېر خوښ شو. ډېر مزیدار ځای دی. فیضاګټ کې هم داسې ځای جوړېدی چې خو لږ کار پرې کول غواړي. او د دې برج خو مونږ ذکر وکړ نو دروازې به دا ډېر ښکلی. خو بهرحال مونږ د سیډني ښار ته د شپې راورسېدو. د شپې دغه وړې نظارې او دغه لږ دغه ښکلې رڼاګانې او دغه ښکلې اوبه د دې ځای نه تاسو ته زموږ سلام در ورسېږي. هارون وایي چې زه داسې ډېر په حساب پوه نه یم خو راغلی یم وایي لا اوده یم که نه. هارون ستړی دی که نه؟ هارون چې ویښ شي او وقار چې د خیر سره سم ویښ شي نو بیا به سره تفصیلي خبرې کوم. او ارشاد خو بس دروازې مخکې راغلی دی نو زمونږ په خدمت کې دی. الله دې راته لري او ګورو چې دا سفر مونږ یادګار کړو د خیره سره. دغه سیډني ښار د برج په شا لاندې د اوبو په غاړه څومره ښکلی د خوراک ځایونه خلک ناست. راځه د هوټلو روایات برقراره دي. خوراکونه دي دغه خلکو یو بل ته صفا نیتونه دي. رضوان سره مې دا خبره کوله چې کوین الیزابت چې دا هغه د استرالیا هم کوین ده. اوس به یې زوی د دې ځای کینګ شي. نو دلته کې د مړو هم اتفاق شته د مړو. او بدنصیبي دا ده چې زمونږ د پښتنو د ژوندو اتفاق چېرته رانغی. مونږ به یو بل ته بدې ردې وایو او مونږ به یو بل د شپې وهو. مونږ به یو بل ترقۍ ته نه پرېږدو. مونږ به د یو بل په خوشحالۍ باندې خفه کېږو. مونږ به د یو بل دښمني کوو. مونږ به د یو بل سره بده رویه کوو. نو په دغه وجه باندې مونږ وروستو یو. د مخکې تلو مطلب دا بلډینګونه نه دي. د مخکې تلو مطلب دغه لایټونه هم نه دي. خو امن خدای کنه سوله خدا کنه. نو دغه کوین الیزابت چې پرون خخه شوه او 4 کاله عمر یې لرو. د دې مور چې و نو هغه یو 4 کالو. زوی یې اوس کینګ شو. هغه زما په خیال چې یو ځای مې لوستی و چې دا 8 او 1 کلونو دی. نو د دې خلکو باچایي ده او خپله باچایي برقراره ساتي. خپل عوام خپل ولس خوشحاله ساتي. بدنصیبي زمونږ ده چې زمونږ نه مشر معلوم دی او نه باچا معلوم دی او نه تګلاره معلومه ده او نه ملګري او زمونږ منزل معلوم دی. علاقه ده بالکل دا دی دا روزلینډ دی
دا په سیډني کې روزلینډ دی او د شپې 1 بجه ده باندې کار کېږي 12 1 بجه ده او دا خلک وایي چې د ورځې تکلیف دغه روډونه کلاو ساتي او د شپې ټوله شپه کار کوي چې کله هم په روډ کې څه مسله راشي نو یو د ترقۍ وجه د دې خلکو دام کېدی شي السلام علیکم ګرانو کتونکو د شپې 3 بجې دي په سیډني کې کیماټ ته رالم رضوان جان را سره دی السلام علیکم او رضوان جان ته ما راځي چې ځان له دې کمرې د ګرځېدو چپل راواخلو سړی اودس کوي مونځ کوي داسې ماټونه خو زموږ په پېښور کې اوس د کبیر د ماټ چې دی هغه هم دې ته تقریبا ورته به شي او دې ته به راورسي په کار دی چې په پېښور کې او په پښتون وطن کې هم دغه شانتې ماټونه وي او داسې ښکلي ښکلي هر څه پکې ملاویږي او شپه ورځ خلاص وي امن وي دا یاره نه وي چې څوک به رانه غلا وکړي څوک به دلته کې بدنامي راوړي زمونږ چې هر څه وینو خپلې خړې کوڅې او خپل پښتون وطن هم مخې مخې ته کېږي او د هغې د آبادۍ او د ودانۍ سوال کوو یو ارمان لرو خواهش لرو السلام علیکم دا دلته د شپې یو ماټ دی او دیو دیوال باندې د هر ملک نوم لیکلی دی بیا یې ورسره د هغې نقشه ورکړې ده او داسې تصویر یې ورکړی دی د ماشوم د لوی او د دیو د دې خبرې مقصد دا دی چې موږ د هر ملک خلکو ته د هر ملک اوسېدونکو ته په خیرالي وایو ویلکم وایو راتلی شي نو دلته دوی هېڅ قسمه د ذات او د پات په دایره کې نه دي بنده دغه کې ټول عکسونه موجود دي او دا لوی ماټ دی په سیډني کې دوی ته به ایمیل کول غواړي چې د افغانستان په نمایندګۍ پکې هم یو عکس دلته ولګي او هغې ته ویلکم وشي